نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. زموږ لوی اختر دوستانو فاروق اعظم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټولو د اختر مبارک وي. په سعودي عربستان کې پرون او افغانستان کې نن د 1445 هجري قمري لوی اختر ورځ وه. هلته وړمه ورځ عرفه وه او دلته پرون. دا چې اختلاف د مطالع د احنافو په مذهب کې معتبر دی او کنه ځان ته موضوع ده، خو ای کاش موږ مسلمانان پر هغسې موضوعاتو چې دین ته کوم ضرر نه رسوي اختلاف ونه کړو. په اوسني حساس دور کې چې مسلمانان ډیر کمزور دي کوشش وکړو د اتفاق نکات پیدا کړو. دا ځکه نن د اسلامي امت اتفاق او تر هر څه لوړ او تر ډیرو شیانو اهم دی. لوی اختر موږ ته د ابراهیم او د هغه د زوی اسماعیل پر دواړو چې سلامونه وي کیسه رایادوي. د راسخ ایمان او ټینګ باور کیسه. څنګه پلار او زوی دواړو پر الله جل شانه ټینګ ایمان او پر باور درلود او څنګه دواړه د الله عز وجل امر ته په ډېر سخت حالت کې پوره تابع وه. د لوی اختر نوم په عربي کې عید الاضحی دی، یعنی د قربانۍ اختر. قرباني د الله جل شانه په لار کې، د اماره بسو نفس سره د مبارزې په لار کې، د حق د احقاق او تحقق په لار کې، د ظالم له ظلمه د مظلوم د خلاصون په لار کې، د عدالت د تأمین په لار کې، د بېوسه اړ او محتاج سره د مرستې په لار کې، او قرباني د یوې سالمې ټولنې او معاشرې د جوړېدو او ټینګېدو په لار کې. د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام دا کیسه موږ ته ډېر درسونه راکوي چې یو څو مختصر تاسو دوستانو ته عرض کوم. اول دا کیسه موږ ته د یوه سالمې کورنۍ کړه راپېژني. د پلار، ښځې او اولاد ترمنځ مثبتې اړیکې، د دوی ترمنځ ټینګه رابطه، اطاعت، مینه، محبت، اثار او قرباني راښيي. دوهم دا کیسه راښيي چې څنګه د الله د رضا او د هغه د دین د خدمت او د رسالت د سرته رسولو لپاره اولاد او ځان باید قربان سي. ابراهیم علیه السلام خپل خوږ زوی قرباناوه او اسماعیل علیه السلام د الله د رضا او د هغه پلار د رسالت د کامیابۍ لپاره د شیرین ځان قربانۍ ته تیار و. دریم لوی اختر دا راښيي چې د اړو او بېوسه خلکو سره مرسته زموږ دیني وجیبه ده او ابراهیم سنت. د ابراهیم علیه السلام لخوا د پسه قرباني موږ ته درس دی چې د اړو انسانانو د لاسنیوي په منظور باید تر معلومه نار تیر سو. که موږ د پلار راپاته میراث چې په ګټلو کې هیڅ موږ کردار نه و خور ته حق نه ورکوو، موږ د لوی اختر په مفهوم نه یو پوه سوي. څلورم لوی اختر موږ ته دا را زده کوي چې الله عز وجل کوم نعمتونه راکړي دي هغه باید د نورو سره شریک کړو. الله پاک موږ ته بېشمېره نعمتونه راکړي دي او د همدغه ابراهیم علیه السلام په کیسه کې فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که د الله نعمتونه شمارئ نه یې سئ شمارلی. دا یې هم فرمایلي دي چې خدای درکړي نعمتونه باید د نورو سره شریک سي. قرآن کریم د البقره سوره په سر کې فرمایي چې ښه مسلمان او متقي څوک هغه دی چې الله پاک پر ده کوم نعمت پیرزو کړی دی هغه د نورو سره شریک کړي. وبما رزقناهم ينفقون. که یو کلی یا کوڅه کې څوک مالدار وي او څنګ ته یې ګاونډی وږی اوسي، دغه مالدار د قرآن کریم په حکم متقي نه دی. دا د بډای چا ایماني او دیني دنده ده چې خپل نعمتونه به د ټولنې د اړو او محتاج خلکو سره شریک کوي. زکات او صدقات د همدې دپاره دي.
همداراز په کلي کې که یو پوه ملا او عالم سړی وي خو د کلي نور اکثریت اوسیدونکي بې علم و بې سواده وي په حقیقت کې دغه پوه ملا او عالم سړي خپل علم چې افضل د نعمتونو دی د نور سره نه دی شریک کړی عالم او خبیر ذات داسې کسان په متقیانو کې نه حسابوي پنځم موږ هر یو باید د ټولنې ګټور عنصر یو ټولنه په پیرزوینه موده او رحمت وحدت او اخوت جود و صفا جوړیږي خیر الناس انفعهم موږ هر یو د ټولنې په وړاندې مسؤلیت لرو هسې نه چې په لار کې روان یو د اوبو یا جوس بوتل او د کیلې یا مالټې پوستکی د موټر له کړکیه سړک ته وغورځو چې دا دې بیا نو ښاروالۍ حکومت راپسې ټولوي یعنی حکومت باید یو بل چاته معاش و تنخواه ورکړي چې بې باکه او بې مسؤلیته کسان وڅاري او د دوی کړې چټلي ورپاکه کړي داسې کسان د ټولنې د اوږو بار کړي اسلام ښه هغه بولي چې ټولنې ته خیر ورسېدی خیر الناس من ینفع الناس شپږم د لوی اختر ورځ د مسلمانانو په منځ کې د تعاون تکافل ورورولي او وحدت ورځ ده د عفو گذشت او تسامح ورځ ده خفه خلک سره پخلا کیږي یو بل په غیږ کې سره نیسي او یو د بل تعاون مرسته سره کوي اووم لوی اختر موږ ته دا راښیي چې ژوند کې باید موږ خوښ او خوشحاله واوسو دوستانو سره راشه درشه وکړو صله رحمي وپالو او ټولنیزې اړیکې ښه وقوي کړو سلام تبسم او ښه خبره صدقه ده اتم لوی اختر موږ ته د الله عز وجل اطاعت د هغه په لار کې قرباني د نعمتونو شکرانه او په هغو کې فکر کول را زده کوي نهم لوی اختر د ایمان ایقان ثبات قرباني او رواداري یو لوی درس دی چې دا درس له یوه نسله بل ته باید انتقال سي د یو مهم رسالت د سرته رسولو په لار کې قرباني باید د تاریخ ثبت او نسلونو ته یې ذکر او یاد ولېږدول سي قرآن کریم د هرې مهمې پیښې ذکر موږ ته کړی دی د هغه پر یاد او انتقال یې تاکید کړی دی راته وایي د ریاض کې چې ابراهیم علیه السلام څه وکړه واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا یا د اسماعیل علیه السلام خصوصیات را دی یادوي او فرمایي واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا یا د فرعون خلاف د موسی علیه السلام مبارزه را یادوي او فرمایي واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا دوستانو پر موږ درې واره انګریز روس او بیا امریکا حمله وکړه هر وار یې په وینو رنګ کړي او وطن یې را اجره کړی دی البته موږ هم هر متجاوز ته عبرتناکه ماته ورکړې ده د انګریزانو سره په اول جنګ کې د انګریزانو دومره کسان مړه سوه چې د انګریز په ټول تاریخ کې ساری نه لري خو د داسې لوی جهاد او عظیم قرباني ذکر زموږ په مدرسو کې نشته او کوي ډېر فکر د انګریزانو سره د دوهم یا میوند جنگ ذکر چې زما نیکه پکې زخمه سوی و اوس دومره ناچیز دی چې بې له غازي ماد ایوب خان او ملالي بل قهرمان څوک نه پېژني توافظرو انګریزان یوازې ملالۍ په توره وژلې وه د انګریزانو سره د درېیم جنگ اتلان خو اصلا څوک یادوي نه د روسانو سره په جنگ کې 1.5 میلیون افغانان شهیدان په میلیونو معیوب او 1/3 د هیواد د نفوس بې ځایه او دربدره سول کلي او ښارونه بمبارد و تخریب سوه خو نه موږ په ملي ساحه کښېنستو چې دا ناورین ولې راباندې راغی چې بیا رانسي او نه موږ د دغو قربانیو ویاړلی تاریخ ثبت کړي د دغه بېغورۍ او قرآني هدایت د اغماز په نتیجه کې اوس د یو شمېر مجاهدینو زامن حتی د روسانو د چالاکه ګوډاګیانو د لفاظۍ توصیف کوي دا ځکه نوی نسل چا پوه کړی نه دی او د روسانو او د هغوی د ګوډاګیانو ظلمونه او زموږ د مجاهد ولس بېساري مقاومت او لوی قرباني چا ثبت کړې او ځوان نسل ته انتقال کړې نه ده قرآن کریم موږ ته د تاریخ د اتلانو ذکر کوي او راته وایي چې یاد یې کوي ویې نمانځئ او پند ځینې واخلئ خو موږ د خپلو ویاړلو اتلانو په قهرمانیو خاورې اړوو قرآن کریم یا نسو لوستی او که یې لولو په معنا او مفهوم یې ځان نه پوه کوو او د خپل ژوند په عزتمند کولو کې د هغه څه کار نه اخلو
شل کاله د امریکا او ناټو سره جنګ وسو چې په نتیجه کې هغوی سخته بې شرمانه ماته وخوړه، خو موږ یې هم ډېر خراب کړو، خوږ کړو. 3 کاله کېږي چې د مجاهدینو او د دغو شهیدانو د قومندانانو حکومت دی. امارت د همدغو قربانیو په نتیجه کې منځته راغلی دي، خو تر اوسه د دغه قرآني امر تعمیل ته چې زموږ د دغو قربانیو او د متجاوزینو د ظلمونو ثبت دی په انتظار یو. د دغه دورې د تاریخ ثبت ډېر ضرور دی. قرآن کریم د مریم بیبي د تکلیفونو ذکر کوي او فرمایي واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. پر هغې دومره تکلیف و چې فریاد یې کوه چې یا لیتنی متو من قبل هذا، یا لیتنی متو قبل هذا وکنت نسیا منسیا. یا الله کشکې تر دغه حالت ته مخ مړوئ او اوس د خلکو بالکل هېروئ. یا الله پاک د دې زحمتونو قدردانۍ کوي، صفت یې کوي او عیسی علیه السلام ته د هغې په خدمت کولو امر کوي. وبرا بالوالدتي ولم یجعلني جبارا شقیا. خو موږ د دې ټولو قرآني لارښوونو خلاف د ښځې په نوم شرمېږو، د نوم سره حیا دې وي یا بې ادبي معاف وایو. صفت او د قربانیو ذکر خو یې ډېره لرې خبره ده. آیا څوک به پیدا سي چې د هغو بیبیانو نومونه د تاریخ ثبت کړي چې خدای بخښلي ملا محمد عمر مجاهد ته یې 12 کاله تر خپل پلو لاندې پناه ورکړې وه او پر هغه یې پیره کول؟ موږ خپله خور او لور د علم له نعمته او د قرآن او دین له زده کړې محروموو. کڼه او ړنده ښه ده. که علم وکړي بیا خو له غرو لرګي نه سو په راوړی. لوی اوږور ځوان ورور به ژرندې ته د خور په شا پیټ یې وربار کړی وي. موږ ځکه علم په ښځه نه کوو چې بیا به یې سهار و ماښام نسو وهلی، په قمار و بدۍ کې به یې بیا نسو ورکولی او مهر و میراث به یې بیا نسو خوړلی. 10 لوی اختر د ژوند د رموزاتو درس دی چې د ابراهیم علیه السلام او هغه د زوی په کیسه کې باید موږ فکر وکړو او له هغه د خپل ژوند د کارونو په ښه والي کې کار ورڅه واخلو. موږ باید د ځان او اولاد د مغز دروازې د علم حصول ته خلاصې کړو څو د دغه قرآني کیسو په رموزاتو پوره پوه سو. 11 د ابراهیم علیه السلام په کیسه کې د نیت د صاف نیت او ښه باور امتحان و. انما الاعمال بالنیات. کنه الله عز وجل د اسماعیل حلالولو قربانۍ ته څاړو. دا صرف یو ازمویښت او موږ ته درس و. 12 دا ورځ د اسلامي امت د اتحاد او اتفاق او د مهمو فیصلو ورځ ده. په میلیونونو مسلمانان په حج او نور مسلمانان بیا په خپلو هیوادونو کې په عیدګاهو کې سره راټولیږي. د لوی اختر فلسفه دا ده چې د اختر په ورځ په هر هیواد کې باید د هغه هیواد مشر او په ولایاتو کې د هر ولایت والی خپل ولس د خپله خط مشه تشریح کړي، خپل خدمات او کارونه انجازات او کامیابۍ بیان کړي او د ورپېښ مشکلاتو حل وړاندې کړي. ملت ته ډاډ او اطمینان ورکړي چې ستاسې نن تر پرون ښه ده او سبا به مو تر نن ښه وي. خلکو ته د خپل حکومت مسیر روښانه کړي او د ښه راتلونکي امیدواري ورکړي. په حج کې چې هر کال په میلیونونو مسلمانان راټولیږي باید د اسلامي امت لوی مشکلات مطرح کېدی او دغو مشکلاتو د حل لار پیدا کېدی. 15 میلیونه مسلمانان چې پر یو ځای راټول وي باید د هر ظالم سترګه ځینې وسي. خو اوس داسې نه ده. د هیڅ چا حتی د 3 میلیون اسرائیلو چې د 8 میاشتې کېږي چې پر فلسطینیانو اور بل کړی دي سترګه نه کېږي. کفار فکر کوي چې دا 15 میلیونه مسلمانان چې په حج کې راټول دي په حقیقت کې بې روحه کالبوت او بوتان دي چې هر کال مکه کې پورته کښته کېږي. حج اوس د دوی صرف یو رسم دی، تفریح ده او تر ډېره تظاهر، نور روح پکښې نشته. کنه د داسې یوې لویې عظیمې غونډې له رعبه باید د دښمنانو اندامونه رېږدېدی. کفار ځکه دومره ایغر دي او د 1.5 میلیون مسلمانانو څخه نه بیریږي چې مسلمان علم و پوهه نه لري. علم ته یې شا کړې ده. تر اوسه موږ د علم پر تعریف نه یو جوړ او دا سوال مو په خپلو منځو کې تر اوسه نه دی حل کړی چې علم مباح دی که فرض. موږ تر اوسه د لوی اختر په معنا سم نه یو پوه سوي. موږ د قربانۍ ځای چې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د کیسې اصلي روح ده سم نه پیژنو.
موږ د علم حصول د هغه انفاق او انتقال او په دغه لار کې د قربانۍ ضرورت جدي نه دي کتلي که نه زموږ کلي به اوس بې علم او بې سواده نه وای پاته او اسلامي امت به ولې داسې بېوسه او ذلیل و. دوستانو د موسی علیه السلام په کیسه کې همدا د ابراهیم علیه السلام کیسه په ورته سباق خو په تغییر د سیاق راغلې ده. قرآن کریم فرمایي موږ پر موسی او هارون احسان ولوراوه چې دوی قوم ته مو د یو لوی تکلیف څخه چې فرعون او د هغه ظلمونه نجات ورکړي د دوی نصرت مو وکړي تر څو پر دشمنانو غالب سي. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د کیسې په شان د موسی او هارون علیهم السلام کیسه هم د تاریخ ثبت تلپاتې او مشتپندود درس دی. وترکنا علیهما فی الاخرین سلام علی موسی و هارون. 11 لوی اختر موږ ته دا راښیي چې څنګه زوی خپل پلار د هغه په ماموریت کې کامیاب کړي. زوی پلار ته د هغه د رسالت پر سرته رسولو کې دومره همکار او مخلص و چې ورته ویې ویل پلار جانه کله چې ما حلالوې نو لاسو پښې مې په رسۍ ټینګ راوتړه چې مه باده زه د مرګ په حالت کې لاسو پښې وغورځوم او ته په تکلیف سه. د حلالولو په وخت کې مې پړ مخې پر مخ پرې باسه هسې چې نه زما په لیدو ستا پلار نه مینه راپورته سي او د دې رسالت په انجامولو کې ته زلزل راولي. او پلاره زما کمیس ما د سلامونو سره زما مور ته یوسه چې زړه یې تسکین سي چې زه نور نه یم او دعا راپسې وکړي. ابراهیم علیه السلام چې د خپل زوی تسلیمي او دومره صادقانه ته اطاعت ولید هغه یې په غېږ کې ونیو او په ژړا یې وویل چې یا الله شکر چې موږ دواړه ستا فرمان ته تسلیم یو. کله چې دوی دواړه د الله فرمان ته تسلیم سوه او زوی یې پړ مخې د الله لیدو لپاره پرېست فلما اسلم وتله للجبین او یقیني سوه چې کوم رسالت چې ابراهیم ته سپارل سوی و هغه به دوی دواړه حتما سرته رسوي. دا وخت ملکوتي غږ پر وسو چې یا ابراهیم قد صدقت رؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ای ابراهیم تا خپل رؤیا رښتیا کړه او رسالت یې سرته ورساوه موږ نیکوکارانو ته پاداش ورکوو او پاداش یې په څه و چې د زوی په عوض کې تر چړې لاندې پروت و. وفدیناه بذبح عظیم. الله جل شانه فرمایي چې دا پاداش لوی عظیمه ذبحه وه چې یاد به یې تل وروسته نسلونه ته پاته او هغوی به یې لمانځي. وترکنا علیه فی الاخرین. ابراهیم علیه السلام نه یوازې خپل رسالت کې بریالی سو بلکې دغه فداکاري او امتحان به وروسته امتونو ته یو درس و چې سرمشق او تلپاته یاد وي. سلام دی وي پر ابراهیم چې امتحان کې کامیاب سو. سلام علی ابراهیم صدق الله العظیم. دوستانو راسئ په ګډه دعا وکړو چې یا عزیز او مقتدر دیر خدایه موږ ته تفقه په دین کې راکړه موږ په قرآن او ستا په هدایاتو پوه کړه. یا الله د ابوالانبیا ابراهیم علیه السلام په روی موږ د لوی اختر په مفاهیمو صدر خلاص کړه. یا الله ستا د نازولي حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خاطر په موږ کې اسلام زموږ پر شخصي ګټو زموږ پر کلیوال منحط ذهنیت او پر غربي اماره بسوء تمایلاتو حاکم که. یا ذو الفضل والمنان یا ذو الجود والاحسان. موږ ته د خپل مظلوم او کړېدلي ملت او د بېوسه مسلمه امت د صادقانه خدمت او په دغه لار کې د ابراهیمي قربانۍ توفیق راکړه. آمین یا رب. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.